زه په مساقله کې د ډلټا ګروپ له 5م سکاټ ډلې سره یم. دوی د خپل 6 میاشتني سفر 3 برخې پوره کړي او د دې عملیاتو په پای کې به زه خپل کور ته ولاړ سم. داسې ښکاري چې د سکاټ له ډلې سره به دا زموږ اخري عملیات. ګورم چې په شمالي شنه ساحه کې ګزمه کول څنګه دي او داسې مخکې هم سوي. موږ هلته خپلې پوستې ته ځو. له هغه ځایه دښمنان شړو او دا پوسته پیاوړې کوو. نو دا کار لکه د دام ایښودل، د دښمن توجه ځان ته اړوو او بیرته راګرځو. نو ګورو چې څه کیږي. سهار په خیر بروسه، ته نن څنګه یې؟ آماده یې چې ولاړ سې؟ موږ د مساقله پر خوا روان یو او د شمال خواته تر 4 کیلومتره ځو. غواړو هلته یوه پوسته جوړه کړو او 2 ورځې پکښې پاته سو. که وتوانېدو چې دا کار وکړو نو هلته به طالبانو ته یو خنډ جوړ کړو. نو دا ټول یوه ازموینه ده چې معلومه کړو هلته څومره خلک راځي او طالبان څه غبرګون ښیي. مساقله د دښمنانو د بریدونو پر وړاندې د حلقې په شان د نظامي پوستو په واسطه ساتل کیږي. دا لومړی ځل دی چې فوجیان غواړي د شنې ساحې شمالي برخې ته ولاړ سي، کوم چې د دښمنانو مرکز دی. هغه ځای ته د رسېدو لپاره پوځیان شمال خواته د دې کلي څنډې ته چې د دوی د کښته کېدو ځای دی ځي. د ماینونو په خاطر موږ په 1 ساعت کې 4 کیلومتره مزل وکړ. ستا په ګمان طالبان خبر دي چې موږ دلته یو؟ دا به ډېره حیرانوونکې وي چې دوی دې تر اوسه نه وي خبر چې موږ له خپل کمپه راوتلي یو. د دوی جاسوسان چې اکثر په موټر سایکل روان وي یا پیاده وي دوی ته راپور ورکوي چې موږ چیرته یو او څه کوو. ولاړ شي، حرکت وکړئ. په اواره د تلو په حالت کې موږ په اسانه لیدل کېږو. پوځیانو د طالبانو مخابرې کشف کړي او وایې اورېدل چې موږ د طالبانو په ساحه کې یو. سمه ده، موږ د 3-0 د کته کېدو علامت ته انتظار یو چې د هغه ځای امنیت ټینګ کړي، بیا موږ حرکت کوو. دوی ته ووایه که یې خپل مخابرې نوي چینل ته اړولي وي نو موږ بیا دا نوی چینل نه لرو. په مخابره کې مشکل پیدا سوی. دوی د نوي چینل له لارې چټک ځواکونه راستوي. زه د دې کار په اړه ناخوښه یم. نو موږ به ټول په دې ځای کې پاتې کېږو. دوی ته ووایه چې موږ د جنوب پر لوري مخ ته ځو او دوی ته خبر ورکوو او دا هم ورته ووایه چې خولې مو بندې کړي. او تاسې پوهېږئ چې د دېش مخابرو چینلونو بدلول څومره وخت نیسي. پر موږ حمله وسوه. دلته چې هر څومره پاتې کېږو هغومره خطر زیاتېږي. طالبانو په درنو وسلو پر موږ بریدونه وکړل او موږ باید ژر تر ژره یو خوندي ځای پیدا کړو. موږ اوس ورو ورو د دې کلي خواته روان یو، خو تر اوسه لا په مخابرو کې ستونزه سته. هیلهمن یم چې هلته له رسېدو سره به دا ستونزه حل سي. په تیرو څو هفتو کې په دې سیمه کې ډېرې جګړې سوي نو اکثر کورونه خالي دي. آیا دا یو ښوونځی و؟ دا ځای د شمال لخوا په امن کې دی. نو دې ښوونځي او د دې تر شا کورونو ته به داخل شو او هلته به خپل کمپ جوړ کړو. دلته د طالبانو لخوا د پټو ماینونو او کمین خطر سته. پوځیان باید دا خونې وګوري چې دلته څوک پاتې نه وي یا کوم ماین نه وي ښخ.
او بل دا چې د بامونو څخه دا ځای تر خپل څار لاندې راولي چې دا کار یې د خپل امنیت او د حملو پر وړاندې د مقاومت په خاطر دی. Directly west there's a big tree line, only get 50 to 100 metres. On the eastern side there's a fucking run right up there, get about 200-300 metres. زه خوشاله یم چې نه شپېته کور له دې ځایه د څار یو ښه موقعیت لري، خو تر ډېره لرې ځایه نه دی. تاسو باید د جیش له ډلې سره یو ځای د شپږ شپېته او اووه شپېته کورونو ته ولاړ شئ. دلتا ګروپ په دې کلي کې پر درو ډلو تقسیم سو. 02 ډله په 9 شپېته کور کې، 01 ډله په 6 شپېته کور کې او 03 ډله بیا په 9 شپېته کور کې میشت سول. دوی دشمن ته ځان د ښکار په څیر جوړ کړ په دې هیله چې پر دوی برید وکړي او خپل ځای وښیي. زما په نظر ډیر خلک به پوه نسي چې موږ ته دشمن څومره نږدې دی. نو له دوی سره تر کومه حده نږدې جنګېدلي. هغه بله ورځ چې ته هم را سره وې تقریبا په 10 مترۍ کې سره جنګېدو او اوس دلته هم داسې ده. کله کورونو څخه اوار میدان ته وځو نو دوی به په ډیره کمه فاصله کې به موږ ټکان وکړي. تر اوسه مو څو کسان زخمیان سوي؟ د جګړې په میدان کې تر اوسه 15 کسان. په جګړه کې زخمی کېدل 90% په مسلکیتوب پورې اړه لري، لکه د ځان ساتنه، ځیرکتیا او همداسې نور، او 10% بیا د بخت خبره ده. نو له نیکه مرغه موږ تر اوسه 15 زخمیان لرو او امکان یې و چې تر دې هم زیات شي. ستا خپل ښځه او اولادونه نه یادېږي؟ تا 3 اولادونه دي که نه؟ هو، ډارسي 6 کلنه، ویلیام 4 کلن او ایموجین د 1 کال ده. او کله چې د خپلې کورنۍ په اړه سوچ کوم نو یو څه خفه کېږم او دا وایم چې کاش هلته وای او د دوی پالنه مې کولای. نو د دوی په اړه هره ورځ سوچ کوم او عکس ته یې ګورم. له دلتا ګروپ سره یوه بله ډله هم سته او د دوی هدف د طالبانو راپارول او د دوی د ځای معلومول دي. مننه چې له موږ سره په دې ځای کې خبرو کولو ته تیار سوی. موږ د دشمن په ساحه کې یو. نو تا او ستا ملګري دلته یو لاوډ سپیکر نصب کړی که نه؟ هو. راته ویلی سې چې د دې کار هدف څه دی؟ موږ له دې لارې طالبانو ته خپل پیغامونه استوو او ورته وایو چې که جنګېږي نو راووځئ او مخامخ مقابله وکړئ، کنه نو بیا خپلو کورونو ته ولاړ شئ. په کومو عملیاتو کې چې زه یم له دې لارې غواړو دښمن تعداد او موقعیت معلوم کړو. دا د دوی د راپارولو یوه ښه لاره ده. نو دا یو چل دی؟ هو، همداسې ده. دا کار مو نتیجه ورکوي؟ هو، دا کار نتیجه ورکوي. داسې نه ده چې دوی ویریږي، نو دوی حتما حمله کوي. دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو. همدا اوس موږ په داسې حالت کې یو چې دوی حملې ته تیار دي. نو ستاسو دا کار څه مرسته کوي؟ هو، دا کار مرسته کوي. څنګه؟ دا معلومه ده چې موږ چیرته یو، خو د دوی ځای نه دی معلوم. نو له دې لارې غواړو چې دوی پر موږ برید وکړي تر څو یې ځای معلوم شي او بیا به زموږ ډلې په دوی پسې ځي او برید به پرې کوي. ستاسو دا کار چې اوس د روژې میاشت هم د خلکو ته ډیر راپارونکی نه دی؟ څه باید د دوی د کلتور خیال وساتل شي. دا کار یو څه د اذان مزاحمت کوي، خو دا دومره لویه ستونزه نه ده او اکثره خلک دلته ډیر نرم مزاجه دي. نو دا به ښایي که د روژې میاشت کې دوی سره جنګ ونه کړئ او په خپل ځایو باندې پاتې شئ، خپل فامیل سره پاتې شئ. د راکټ ډز و. یو دقیقه مخکې مو طالبان راپارول او دا دی اوس د ټوپک او د راکټ ډزې شروع سوې او دا خبره چې موږ کوله چې آیا تاسې دومره تکړه یاست چې وجنګېږئ، نو دا دی ځواب یې راغلی. د راکټ ویشتونکي ځای مې ونه لید، خو غږ یې له هغه ځایه د دې 2 ټلیفوني ستونو له منځه راځي. دا د وړو وسلو او د راکټ ټکان و چې پر موږ وسوه. اوس دوی اخته دي چې معلومه کړي چې له کومه ځایه و. راکټ د شمال له خوا راوتوغول سو. هی سلیوا، کولی شي چې د لاسپیکر والا ته ووایي چې خپل کار ته ادامه ورکړي؟ غږونه همداسې خپروه. خراب شوی. د غږ خپرولو ماشین مات سوی او دوی اوس اخته دي چې جوړ یې کړي.
دا لاین پرې سوی نو د ایرپاډ له لارې به غږونه خپروو. ښه نو اوس د ایرپاډ له لارې دا کار کوي؟ هو دا دی پیدا مې کړ. حالات ډېر ښه نه دي. موږ هغه ځای چې ورڅخه ډزې وشوې څارو چې د دې کلي په 4 ټکي کې موقعیت لري. نو د هوانونو له لارې به پرې حمله وکړو. هوانونه د 4 د روشن له پایه څخه د 1.8 ملي متره هوانونو غوښتنه وسوه، خو دا کار خطرناک دی. 0 الفا دوی د کور ډیر ځایونو تر برید لاندې راوستي. ستونزه دا ده چې زموږ یوه ډله په ګزمه د باندې وته، نو د هوان ویشتونکي مخکې له دې چې وار وکړي باید پوه سي چې زموږ پیاده ډله چیرته ده، که نه په خطایي کې به خپل کسان وولي چې دا به بیا ډیره بده وي. چې د خلکو د آزار د اذیت کوشش وکړي که نه چې خپل کورونو کې کښېني او د خپل فامیل سره په څه خبره نسته، په ما پسې راځه. چیرته دی؟ 100 متره هغه د ونو خواته د دا چپه سوي دیوال تر څنګ. هو نو له هغه ځای ډزې راځي. هماغه ځای که نه؟ هو هماغه ځای. له دې ځای د بیکا ویشتونکو نظر دی باندې. نو دا ځای باید وویشتل سي. هو کته شئ کته شئ. موږ دلته د بام پر سر یو روغتیایي ټیم او نورو حمله کوونکو ته اړتیا لرو. Man down! Boys, we need a medic up here! Where is it, Ross? Where is it? Up there! هغه خواته هغه خواته. You got him, Bob! Where is it? دشمن 200 متره هغه خواته د ونو له خوا څخه را روان دي. ډزې لا روانې دي، نو باید خپلې کامرې برابرې کړو. دشمن هغه خواته دی او د یو کس لاس زخمی سو، کېدای سي دا پلوټ وي. موږ کوشش کوو چې لږ مقاومت وکړو او زموږ ساتنه د CAT لخوا هم کیږي. پولوت اولیه مرسته ترلاسه کړه او د مورفینو یوه پیچکارۍ هم ورته ولګېده. څنګه یې ملګری؟ دا یو لاس مې ولګېد خو زه لا جنګېدلی شم. نو دی په چپ لاس ولګېد؟ هو. تا کوم شربت ورکړل او څنګه دې تداوي کړ؟ دا د مرمیو زخم دی چې په مستقیمه توګه په ده نه دي لګېدلي. ډزې پر دیوال لګېدلي دي او بیا لاس ته برابرې سوي دي. یوه مرمۍ یې په لاندې برخه، یوه یې ښي خواته او یوه یې په پورتنۍ برخه کې لګېدلې. د ګوتو حرکت یې سم دی. بیا مو هم کیلونه ورته وتړله چې که چیرې حالت خراب شو نو سیرم به ورته ولګوو. دوی اوس حرکت کولی سي. تنفس یې ښه دی او د وینې جریان یې هم ښه دی. نو داسې ښکاري چې څه مشکل نشته. ښکاري چې ډېر خوشبخته یې. هو آفرین، تا ډېر ښه مقاومت وکړ. ما د لومړي ځل لپاره پلوټ زموږ په اخري عملیاتو کې هغه وخت چې د 2 طالبان ویشتلي ول ولید. دوی منډې وهلې. ما ورته نښه برابره کړه او ډزې مې پرې وکړې. ومې لیدل چې 2 کسان پکې ولوېدل. یو لا چیغې وهلې او لاس یې پورته کړ چې ډزې وکړي. نو بیا مې پرې ډزې وکړې چې وروسته له هغې بیا ونه ښورېد. نو 2 کسان دې ووژل؟ هو همداسې ده. ځئ چې ځو. دا کسان اوس پلوټ دې لاندې کلي ته رسوي چې له هغه ځایه به بیا په یو موټر کې د تداوي لپاره روان سي. نو دوی د جنگ میدان ته نه ځي، خو موږ لا تر اوسه په دې کور کې یو او دلته لا دشمنان ستا.
وخت 5 بجې او 25 دقیقې دي، نو تر لمر لوېدو لا 2 ساعته وخت شته. معلومه ده چې طالبان د 1 کور دننه او شاوخوا پراته دي. یوې ډلې پلوټ بوتلی او پاتې کسانو بیا دفاعي برید وکړ. صبر وکړه، اوس راسه جانه راسه. امی وایه باید د هوان برید پرې وکړو، سمه ده؟ څه وایه؟ د هوان حمله باید پرې وکړو. څه؟ باید د هوانونو برید پرې وکړو، سمه ده؟ بیدار اوسه. هو ډېر ښه. دوی اوس په هوانونو د 1 کور ولي چې له دې ځایه دښمنان حملې کوي. مشر ته خبر ورکړه چې دا ډزې زموږ له ځایه د 300 مترو په فاصله کې دي او د 1 له ځایه د 500 مترو په فاصله کې دي. هوانونه له موږ سره په ډېره نږدې فاصله کې لګیږي. زه یې وینم. څنګه چې جنگ لږ په کراره سو، دا لاسپیکر یې بیا چالانده کړ. طالبانو تاسې د افغانستان د دشمنانو جانه دا لعنتي لاسپیکر بیا شروع سو. دا خو زموږ له توقع څخه هم زیات هو مست ول. ډېره ښه ټوکه دې وکړه. نښه مو د کوردیناتو 6 5 5 4 9 8 5 3 6 2 ته برابر کړئ. د بروس اړیکه له هوایي ځواکونو سره نه نیول کیږي. د 1 کور هماغه ځای هغه بل ورځ چې مو بمبار کړ. دا د 1 پوستې د بمبار ویډیو ده چې 2 هفتې مخکې سوې. دوی د هوایي حملې غوښتنه کوله، خو دښمن له موږ سره تقریبا 50 متره نږدې دی چې دا ډېره کمه فاصله ده. د فاسفورس بم یې وغورځاوه ترڅو د دښمن موقعیت هوایي ځواکونو ته ښکاره سي. صبر وکړه، موږ به یو بل بم ور وغورځوو. معلومه کړه چې آیا دا د 1 کوره و که نه، او نه غواړم چې دوی دې موږ ته تر دې نور نږدې سمه ده، دا د 4-5 ټکي کې وو چې له موږ څخه لیرې ده. بروسه دی څنګه پوه سو چې دښمن موږ ته مخامخ دی؟ آیا دته دښمن ښکارېده؟ هو له دې خوا څخه وو. آیا دته موږ ښکارو؟ هو ملګرو شاید چې تاسو ولګېږئ. تا د راغله دا خبره دې هم سمه ده. د پیلوټ نظر پر دې ټکي دی، خو فکر نه کوم چې دته د کوم دښمن ښکاري، نو ځکه مطمئنه نه دی. باندې کړه. زه نور نه پوهېږم، ما ته دا ډاډ راکوي چې دی د 1 پر خوا روان دی. قومندان پوښتنه کوي چې کومکي ځواکونه هغه ځای ولید او که نه. دا زموږ مرستیال ځواکونه دي او که یې ځای خطا کړی وای نو موږ په خطر کې واقع کېدو. نو ښه ده چې داسې ونه سول. جګړه خلاصه سوه او د ډلتا ګروپ باید خپلې وسلې پاکې کړي ترڅو د جګړې لپاره هر وخت تیار وي.
نن ورځ چې تېره سوه په اړه یې څه احساس لرې؟ موږ د هغه هدف لپاره چې راغلي وو ترلاسه مو کړ. دغه کور ته ننوتو او ومونیو. همدارنګه په هغه ځای کې چې جټ طیارې بمبار وکړ پکې 2 کسان ووژل شول چې دا هم یوه بریا ده. طالبان د شپې لخوا ډېر حملې نه کوي خو د دلتا ډله بیا هم بیداره ده. دا روشنداز دی چې ورسره دا ټول ځای روښانه کیږي او هدف یې د شنې سیمې د دې ساحې روښانه کول دي. خو له دې سره دښمن ته زموږ ځای هم ور په ګوته کیږي خو تر دې زیات نور څه نسو کولی او سبا به یوه ډېره جالبه ورځ وي. تر اوسه پورې عملیات لا بریالي دي ځکه د دلتا ګروپ دا کورونه نیولي او 2 کسان یې وژلي. وخت 15:20 دي. اوس به موږ له 9 پوستې څخه په ګزمه د باندې وځو. موږ به د یو توري په شکل د ختیځ پر لور ځو او بیا به د شمال خوا ته راګرځو چې دا د طالبانو ځای دی او بیا به د یو یا کور څخه لیدنه کوو چې پرون مو پرې بمبار وکړ او وبه ګورو چې هغه پرون یې 2 مړي لا تر اوسه هلته سته او که نه. که په جګړه کې ښکېل نه سو نو موږ به د 1.5 ساعت لپاره د باندې وو او که جګړه وسوه نو بیا به ځنډېږو نو ګورو چې څه کېږي. له ډلتا ګروپ سره افغان پوځیان هم ملګري دي ځکه دوی د دې ځای په اړه زیات معلومات لري او دا واک هم لري چې خلک بندیان کړي چې دا کار بیا د انصاف ځواکونو نشي کولی. دلته هدف د رواني عملیاتو په مرسته د خلکو د زړونو او اعتبار ګټل دي. په ډلتا ډله نشي کولی چې دلته معطله سي او دلیل یې هم د موټر بمونو بریدونو خطر دی. خلک دلته په پټیو کې کار کوي او زموږ کسان یې له هغه ځایه څارنه کوي. دا خلک یوه لحظه په پټیو کې کار کوي او بیا ورسره وسلې وي او جنګیږي. لکه څنګه چې مې مخکې وویل طالبان دلته دي او د ګزمې له پای ته رسېدو مخکې به موږ ورسره مخ سو نو شاید موږ پرې برید وکړو او یا دوی پر موږ برید وکړي. دې خواته پوسته ده په ما پسې راځه. سمه ده موږ له خپله ځایه ډېر لیرې سوي یو خو زه په دې نه پوهېدم چې دلته به زه د افغاني جنګي غرور سره په دې ډول مخ کېږم. دا څه وه؟ دوی ښځې یوې خواته کړې نو موږ اوس کولی سو چې دننه ولاړ سو. دته ووایه چې ډیره مننه موږ یوازې غوښتل چې تلاشي وکړو. درې ساعته وروسته موږ د یو یا کور ته راورسېدو. دا ځای ویجاړ سوی او څرنګه چې دا د دوی دیني غوښتنه ده نو طالبانو پرونی 2 مړي له دې ځایه وړي. موږ بیرته د 9 کور ته راوګرځېدو او وبه ګورو چې طالبان نن ورځ څه اراده لري. تر هغو به زه دننه ولاړ سم ګرم خواړه به وخورم او یو څه استراحت به وکړم.
it all starts all over again. During a rare د moment دمې پر مهال یو افغان قومندان زه د چای لپاره دعوت with کړم. the local AMP officer. تاسو د کوم ځای یاست؟ زه د هلمند د هیڅکله د ولسوالۍ. آیا دا خطرناکه نه ده چې دوی دلته له خپلې کورنۍ سره اوسیږي؟ موږ ته مشکل دی خو موږ پر یوه خوا یو فامیل پر بله خوا یو په هغه کلي کې چې طالبان دي. هغه وخت ته یې طالبان په منطقه کې آیا دی کولی سي چې دوی وویني؟ نه سم کولی موږ ولاړو موږ را منطقه ازاد سوله ولاړو را پر دا خوا نوستلی. څومره وخت کېږي چې دوی دې نه دي لیدلي؟ یاره یو 8 میاشتې خو اوس کېږي. آیا هیله من یې چې دوی ژر وویني؟ انشاءالله د خیره بیا به ولاړ سو د خیره بیا به دوی ورکي بیا به ووینو. په پولیسو کې یې څومره وخت کېږي؟ 4 کاله کېږي. آیا دی هیله من دی چې یوه ورځ به دلته یوازې پولیس او ملي اردو وي او آیساف ځواکونو به دا ځای پرېښی وي؟ هم حساب خو نه دی دا خو ورسره ملګري دي هغه وخت چې زموږ وطن جوړېږي. دا خو معلومه خبره ده چې افغانان باید افغان ادارې په واک کې واخلي. دا خبر نو اول خو چې دغه زموږ ګاونډیان لاس واخلي د دغه کارو څخه او بل موږ اردو سم شي یو سلا پیدا کړي یو قوت شي نو بره به ورک شي نو دښمنان. دی چې وایي همسایهګان د ده هدف څوک دی؟ یاره خو چې زما شک راځي لکه ایران پاکستان نو هغوی دلته راځي؟ دی خبر دی؟ خو دې لري نو دلې موږ خلک ګیر کړي دي دلې خلک په جنګو کې ګیر سوي دي مړه یې پاتې سوي دي ټپیان یې ګرځېدلي بندیان شته. کوم طالبان چې په دې کلي کې دي آیا دوی افغان طالبان دي؟ خارجي ورسره پاکستان و ازبکستان و ایران د چچنیا خلک لاسته واسته ایو غرضي سړی لکه پاکستانی که ایرانی یا ازبکستان والا یا چچنیا والا دا خو د ګرد دنیا نه خوښه دي نو د افغانستان ټکور ټکور دی د 10 کاله دغه خلکو د لاسه. آیا دا فکر کوي چې دوی به دلته ماته وخوري؟ انشاءالله خوري ولې خلک اوس په پوهېږي چې دا د دولت دښمنان دي دوستان یې نه دي. مکتب سوځي و بازار سوځي و خلک وژني نو دې سره څوک څه کوي که یې نور نو دي په سلو کې 80 باره اوښتي دي طالبان سره کار نه کوي نه. دوی په کلیو کې څنګه اوسیږي؟ آیا دوی دا کلی په خپل واک کې لري او که هلته په پټه اوسیږي؟ یو خو دا دی چې دلته په ګډوډي دوی به دولت ته یې هر څه چې کوي هغه کولی شي. یا خو نو دا داسې خلک دي چې هغه افغانستان ته غله دي. نو دوی دا ځایونه ولې ورانوي په داسې حال کې چې له خلکو مالیات هم اخلي؟ دغه چم دی. آیا دی ماته ویلی سي چې د طالبانو د جنګي تاکتیکونو په اړه څه نظر لري؟ یا تکړه خو نه دي نه هم ډېر دي ماسې بس نو په وطن کې یو شور ګلوي نه نور نو کومه دي خو دغه دي بس چار ځای ورسې دوی زغلي نو قدرت نه لري د جنګ توان نه لري. زه داسې دا د طالبان وچنم ته 14 ځایه زخمي سوی یې؟ د دغه ځای دا بیخي دلته و دا ځای اوس داسې راټول سوی دی. نو له دې سره به ده ډېر درد تېر کړی وي. داسې یا اوس نه کوي دا ځګي وایي مې مرګ شي بلاس داسې نه پورته کېږي دلته وګوره وګوره هغه خپله اوږه له لاسه ورکړې او دی خاندي. تاسو ډېر کلک خلک یاست. طالبان خو داسې ظالمان دي ډېره وحشتناکه ده. د دوی له میلمه پالنې څخه ډېر خوښ سوم او له دې څخه ډېر په تعجب کې سوم چې بعضې افغانان بیا د دې جنګ په اړه څه نظر لري. دا سهار نسبتاً ډېر ارامه و خو دا ارامي له منځه تلونکې ده. همدا اوس یو راکټ زموږ په ځای کې ولګېد. خو قومندان وویل چې یو بل راکټ به هم لګېږي. وبګورو چې څه کېږي. دوی ته زموږ ځای معلوم دی نو جنګ شروع سو. نوی راپور راورسېد. دوی راپور راکوي چې طالبان تر هغو راکټ نه واروي تر څو موږ له دې ځایه نه یو وتلي. نو زما په نظر له دوی سره په زیاته کچه مهمات نشته. داسې ښکاري چې دوی له دې خوا څخه هغې خوا ته ډزې وکړي. داسې شک شته چې د راکټ دا حمله د طالبانو د یو نفوذي له خوا څه وه. د موټرسایکل غږ چې مو واورېدی نو ګمان کوم چې هماغه جاسوس و.
هغه ورته وایي خو موږ ته معلومه ده موږ کم یو وار دی دا زر واره داسې پېښ شوی کله یو سړي په موټرګاډ کې واستوي ته ورسې معلومات یې وکړه د چا په سرای کې خپله طالب راځي که هغه راځي نه طالب خپل هم راځي بلا داسې سره روان شي د وطن سړی یا د وطن سړی راواستوي نه ده ته ووایه چې په دروازه کې که دې کوم مشکوک سړی ولید ونیسه نو تاسو ماته به اوسئ که نه چې راځي که نه ونیسئ خو سید زه ته خپله پیدادار ته وایه چې نه پرېږدي چې تېر شي بس دې درېږي څو ساعته وروسته افغان ځواکونو د پوستې د باندې یو مشکوک سړی پر موټرسایکل روان ونیوی. د ده په موبایل کې داسې نومونه شته چې طالبان یې د رمزي نومونو په توګه استعمالوي لکه دوجان. نو دی یو راپورچي دی؟ هو دی اوس په همدې تور نیولی. دوی په موټرسایکل دلته راځي او طالبانو ته د دې ځای احوال ورکوي. که افغان ځواکونه پر دوی شک وکړي نو بیا خپله کړنلاره عملي کوي. پولیس به دی کوکه ته بوځي، څوک چې په مساقله کې د افغان پولیسو مشر دی. آیا دی د طالبانو لخوا رالیږل سوی و؟ دی څنګه پوه سو؟ د دوی مخابره موږ نیولې وه دا راویل ول پلانکۍ ور واستوه ورته وسله او شیان کښېږده بره پلانکۍ داسې ور واستوه چې دغه پلانکۍ جوړو بغل ور واخلي ورسې هلته د دوی معلومات به وکړي چې دوی په کوم ځای کې دي. نو طالبان پر موټرسایکل کسان راستوي؟ دی اوس څه وایي؟ زه خلکو نه پېژندلم. تا به ګرد دنیا پېژنې که تا طالب نه وې خو بش به دې بر سړی زه د هغه وم خو ما چې هر یو ورته مې ورولې ورولم دي کوکت هسې د کوکه د ده په موبایل کې داسې شیان شته چې دا ثابتوي چې دی د طالبانو سره لاس لري. دا فلمداري د چی څه کړې دا هم د مړو څه ده ورته وګوره خو هغه د اوسان ګرده ناست دی دا په دغه بازار دغه ته وګوره ورته وګوره یا مې دا اوس نه ور ډک کړي دا بیا خپل مشر کوکا ته د تحقیقاتو لپاره ورښکاره کړه. موږ د ده په تلاشي کې دا یو تلیفون ځینې اخیستی بل شی نسته ویلی. را روانه ورځ نور جنگ ونه سو، نو زغروالو موټرو ته زنګ ووهل سو چې راسي او موږ بیرته مساقله ته بوځي. زغروال موټر اوس راورسېدل، خو دا ډیر بد وخت دی. طالبانو هرې خوا ته ماینونه خښ کړي، له موږ سره ماین پاک سته او معطله یو چې څه کیږي. یو څه وخت به ونیسي چې له شنې ساحې څخه پوځیان بیرته خپل مرکز ته ورسیږي. بندي هم روان کړي. مشکوک کس پولیسو له ځان سره بوتلو. او له پلټونو وروسته یې بې له کومې سزا آزاد کړ. موږ بیرته امن ځای مساقله ته راورسېدو او ډېر خوشحاله یم چې بیرته خپل کمپ ته راغلو. د ډلټا له ګروپ سره دا زما اخري شپه ده. مخکې له دې چې زه له دې ځایه ولاړ سم د 5م سکاټ ډلې سره دا زما اخري ناسته ده. د خدای شکر دی چې څوک ونه وژل سول او یوازې څو زخمیان سول. ما ګمان کاوه چې 9 یا 10 کسان به زخمیان شي او 1 یا 2 به ووژل شي، خو داسې ونه شول. دا ډیره سخته او موږ دا منلې چې داسې جنګونو ته له تلو سره مرګ تړلی وي. 50 ورځې لا پاتې دي، نو کیسه لا نه ده خلاصه. په تیرو 6 میاشتو کې پر تا ډیر سخت حالات تیر سوي، په خاصه توګه په مساقله کې. نو عادي ژوند ته له بیرته تاګ سره به تاسو ته ژوند ډیر بې خونده نه وي؟
په ډیر کم وخت کې انسان بیرته له خپل کورني ژوند سره عادت کیږي. په خاصه توګه ماته چې یو پلار یم نو بیرته به خپل عادي کارونه کوم لکه له بازار سودا راوړل او همداسې نور. ښه، که یو څوک په خطایي کې تا د شاله خوا په پښه ووهي لکه چارلي چې داسې وکړل، بښنه هم ونه غواړي، نو دا به درته ډیره سخته نه وي؟ موږ چې هلته ولاړ شو او داسې څه ووینو نو ځان سره وایي چې پام مو ورته کوه، ځکه موږ تر دې سخت حالت لیدلی دی. اول له تاسې ټولو څخه مننه کوم چې پر یو بل مو پام ساتلی وو او چې ژوندي پاتې سو، او بله دا چې د زړه د تله ستاسو د میلمه پالنې او دا چې په خپله کورنۍ او دې ملګرتیا کې مو ځای راکړ منندوی یم. زه به ستاسو د سالم راتګ په انتظار یم. په مساقله کې دا زما اخري ورځ ده، نو له تګ څخه مخکې به د پلوک پوښتنې ته ولاړ سم. لاس دې اوس څنګه دی؟ ښه دی، یو څوک وکړی خوړلی. ته ډېر نیکمرغه یې. مرمۍ د لاس پر ځای په غاړه هم لګېدلی شوای. که به غاړه لګېدلی وای نو تر دې ځایه را رسېدل به درته ډېر سخت و. هغه وخت تا څه سوچ کاوه چې دا کار دې وکړ؟ هو، کله چې مې ولید ډز وشو نو ما ویل چې که په ما ونه لګېد، خو بیا مې لاس سوی شروع کړ او وینې ترې روانې شوې، نو یو چا باید ځوابي برید کړی وای، کنه نور تلفات مو هم ورکول. نو بیا مې دا شکې ته لاس کړ او ډزې مې شروع کړې. نو ته کور ته روان یې؟ هو. کور ته له تلو سره لومړی څه کوې؟ خپل ملګري او مور ته غېږه ورکوم. مخکې له دې چې ولاړ سم د ډلټا ډلې دا ویاړ راکړ چې د دوی په ډله ییز انځور کې برخه واخلم. هلکانو ځانونه د ډله ییز عکس اخیستو لپاره تیار کړي. شاته کتار ولاړ د امن سره راسي، چېرته چې ځوان کوپر ولاړ دی او د هوایي ځواکونو پوځیان چې نن یې تازه وریښتان جوړ کړي دي ځانونه سم کړي، که نه بیا به مو زه سم کړم. ټول د کیمرې خواته را وګورئ. دا له خاصو خلکو سره زما یو یادګار دی. کله چې زه له افغانستان ولاړم ومې لیدل چې په 12 میاشتو کې ډېر څه بدل شوي. پوځیان د تیر کال په پرتله اوس په هواره ډېر بلد شوي. د دوی له افغان پولیسو او اردو سره د جنگ په میدان او قرارګاو کې اړیکې ښې شوي. خو بیا هم د ایساف ډلې او خلکو ترمنځ لا ډېر عقیدوي او کلتوري اختلافات شته. دا مې لا هیر نه دي چې د ډلټا ډله باید 15 هفتې نورې هم د نړۍ تر ټولو خطرناکه ځای کې تېرې کړي، او هیلهمن یم چې دوی به په خپل ذکاوت، تکړهوالي او مهارت دا عملیات ترسره کړي. شپږ نیمې میاشتې مخکې له همدې ځایه کنټریبیوري کینټ څخه د ډلټا ګروپ سکاټ 15 ډلې افغانستان سفر وکړ. موږ اوس د دوی له ملګرو او کورنۍ سره د دوی انتظار کوو او دوی به په 20 دقیقو کې راورسیږي. نو تا شپې او ورځې شمارلې؟ هو، او فکر مې نه کوه چې دا ورځ به راسي، خو دا دا ورځ هم راغله او ډېره خوشحاله یم. دا ویلیم دی. الو ویلیمه، څنګه یې؟ دا هم ډراسي ده. ته منتظر یې چې پلار دې ووینې؟ ډراسي به ورځې شمارلې او هره ورځ به یې جنتري خط کوله، تر دې چې نن ورځ راورسېده. نن سهار دا ډېره خوشحاله وه چې انتظار پای ته ورسېد، او نن یوه ډېره خوشحاله ورځ ده. ته خبره یې چې پلار دې چېرته و؟ هو، کله کله به دا کور ته راغله او پوښتل به یې چې آیا زما پلار ژوندی راځي. نه پوهېدم چې څه ځواب ورکړم. دې به دا پوښتنه کوله؟ هو، زه به نه پوهېدم چې څه ځواب ورکړم. دا دې راغله.
څه احساس لرې؟ ډیره خوشاله یم. په لیدو یې څه احساسوې؟ ډیره بدله شوې. له آخري وار لیدو څخه ډیره بدله شوې. سترګې یې ډیرې ښایسته دي. اوس څنګه یې؟ ذهن دې ارامه سو؟ هو ډیر ښه احساس لرم. یو څو ورځې به ونیسي چې بلد شم. خو ښه یم. ویلیم ته خوشحاله یې چې پلار دې بیرته راغی؟ ډیر خوشحاله سوم چې ژوندی مې ولیدلې او دا چې ټول سلامت راورسېدی. هو همداسې ده. دا ډیره ښه ده چې ټول صحیح او سالم بیرته راغلو.